بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د یو خوب لپاره زما دا دویمه ویډیو ده. ولې د یو خوب لپاره زه دا دوه ویډیو مې جوړ کړ او ولې زه د بعضې خوبونو مختصر تعبیر کوم او د بعضې خوبونو ښه تفصیلي تعبیر کوم، او بل دا چې ولې د ځینو خوبونو په رابطه باندې زه تاسو نه پوښتنې تپوسونه ډېر کوم او غواړم زه پوه شم، هسې وایم خوب پوره نه ده، خوب پوره ووایه، واضح ووایه اول او آخر د خوب. او تاسو اکثرا خپل خوب پوره نه وایئ، نو زه بیا دا پوښتنه کوم حتما، نو ولې دا خوب دومره مهم و؟ ټول خبره په دې کې ده چې د خوب بیان صحیح وشي. تاسو چې کله خوب ماته وایئ او د خپل خوب صحیح ماته ووایئ، صحیح پوره خوب نه یو شی هم کم نه کړي. ته خلکو کې عادت ده، تاسو کې دا عادت ده چې تاسو کله خپل خوب وایئ نو کوم ځایونه نه تاسو ډارېږئ، شرمېږئ، هغه ځایونه نه وایئ. دغه نه مشکل پیدا کېږي، هغه خوب هم تعبیر کېږي نه صحیح. نو ما ته هغه وخت خوب تعبیر ډېر زیات خوند راکوي، ډېر اسانه وي چې کله خوب پوره ویل شي، واضح اول او آخر د خوب واضح وي، خپل احساسات څه ده په دې خوب کې ستا سره و، خپل احساسات پکې بیان کړي، خوب پوره ووایي، نو دا خوب بیا ډېر اسانه وي ماته د دې تعبیر، او ډېر شی په دې کې معلومېږي ماته، ډېر مسایل په دې خوب کې دې ته اشارې وي. نو چې کله تاسو خپل خوب ماته پوره ووایئ، نو دا دویمه ویډیو ده. پرون مې تاسو ته اوله ویډیو په هغه کې مې یو مهم خوب و، هغه مې درته بیان کړ. اول بخش د دې ویډیو تاسو وګورئ، مخکینی کلیپ. نو په هغه کې دا خوب ډېر زبردست خوب و، ډېر ښه معنا یې و. نو په هغه کې یو څو خبرې وي. بیا هلته پرون ویډیو ډېر اوږدېده، ویډیو هم د 15 دقیقو نه زیاتېده. نو ما دغه خوب تعبیر پرېښوده نن ته. نو نن دغه خوب انشاءالله تعبیر کوو. په هغه خوب کې څه ما تاسو ته ویلي، که په یاد مې وي، نو په هغه کې غر و. د چینل کې د غر د خوب تعبیر شته، ډېر ښه معنا لري. غر ته ختل په اسانه باندې د آرزوګانو ارمانونو ته رسېدل او سختیانې ګالل او مشکلات تېرېدل او اساني راتلل، او غټ شی چې ستا په ذهن کې وي، څه کوم غټ کار وي، غټ مقام وي، هغه ته رسېدل باندې تعبیر کېږي. نو په دې خوب کې ته وایې خپله چې زه غر کې یم، معنا دا چې خپل ډېرو اهدافو ته رسېدلې یې. دا اوس فکر وکړه چې څومره الله تعالی په تا باندې نعمتونه دي، رحمتونه دي په تا باندې، چې څومره کارونه تا ته اسان کړی، څومره سختو ځایونو نه یې نجات درکړی، څومره ستا دعاګانې قبول کړي دي. نو همدغه بس د دې معنا همدغه ده چې ته کامیاب یې. نو کار په تیږو کې، ته وایې چې په تیږو کې کار کوو، په کانو کې، او د مزدور په حیث باندې. تیږې چې دي په خوب کې دا لږ ښه تعبیر نه لري، په دې باندې تعبیر کېږي چې مشکلاتو باندې خلک چې ستا شاوخوا دي او هغوی لږ زړونه یې سخت دي، ستا زړه نرم ده، بیا هم ته هغو سره ښه تعامل کوې، ښه ژوند کوې، ښه ترتیب دې روان کړی ده د خپل ژوند، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. او بیا چې ته په دې تیږو منځ کې د الماسو یو دانه پیدا کوي، نو الماس په نجات باندې تعبیر کېږي، په کامیابي باندې تعبیر کېږي، په احترام باندې تعبیر کېږي، او په ښه صفاتو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه الماس کې ډېر ښه صفات دي، هغه ځلاوالی ده، روشني ده، او هغه د ده د ښه شهرت ده. نعمتونو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه چې الماس چا پیدا کړ، نو هغه ډېر نعمتونه په هغه باندې اخیستی شي. او شفا باندې هم تعبیرېدلی شي، شفا، ځکه الماس داسې شی دی چې په هغه کې عیب نشته، په هغه کې عیب نشته، د نورو اوسپنو د شیانو غوندې نه ده چې هغه زنګ واخلي، عیب پکې پیدا شي. دغسې د الماس ستا پیدا کړ، نو په شفا باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی دغسې تا صفا کوي، تا پاکوي، که تهمتونه یي، که خبرې یي. ښه ژوند ښه کېدل په دې باندې هم تعبیر کېږي، ځکه الماس څوک پیدا کړي نو تغییر راځي په ژوند کې، پیسې پیدا کړي، نو ستا په ژوند کې هم که څه مشکلات وي نو هغه انشاءالله ختمېږي. په هیبت باندې هم تعبیر کېږي، خلک هغه ته بس تابع شي، نو ستا انشاءالله که څوک خبرې نه اوري اوس په دې ژوند کې دې څه مشکلات وي، نو داسې وخت راځي چې دا ټول سیستم د کور ستا په لاس وي. خو صبر وکړې، حوصله وکړې، او الله نه خیر وغواړې او خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په ښه نیت باندې هم تعبیر کېږي، ځکه الماس ښه ځلا ورکوي، ښه رڼا ورکوي. دا د الماس د خوب تعبیر دی چې الماس په خوب کې. نو څلورم مهم شی ستا په خوب کې څه ده؟ هغه ښایسته والی دی د الماس، ډېر زیات ښایسته وي، منظم وي، د هغه رڼا ورکوي په تیاره کې. شین الماس ده او سره رڼا ورکوي، نو دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې دا کوم صفات او کوم نعمتونه چې الله تعالی درکړي دي، ستا د اصلیت او د مقام په وجه باندې چې الله تعالی تا ته درکړی ده، نو همدغسې اصل ځان وساته، یعنې یو اصیلې کورنۍ غړی یې ته، نو خپل قدر باندې پوه شه، او د مشکلاتو په وجه باندې بې صبره کېږه مه. کله کله مور چې ده
یو ښه کار نه مونږ منع کوي چې د فلاني سره ډېر کښېنه مه، د فلاني کره ډېر ورځه مه، داسې نه څه مشکل درته پیدا نه شي، داسې څه بدنیتي ونه کړي درته او چې در باندې ونه کړي، نو دا د مهرباني د وجې نه وي. په دې خوب کې هم چې دا مور دې تا ته وایي دا الماس خرڅ کړه، په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مور دې دا ستا حالت څو ګوري نو هغه وایي څه کم کړه دا ښه والی او دا ډېر زحمت و ډېر کار و ډېر حوصله او څه په دې کور کې ته کوې تر اوسه دې کړی اوس لږ بې صبره شوی ځکه او ستا انکار په دې څه باندې تعبیر کېږي چې ته انکار کوې ته مور ته وایې چې نه دا نه خرڅوم دا ته زه د دې نه ځان ته زه امیلو د ګوتمې دا شیان جوړومه نو دا ستا انکار په دې باندې تعبیر کېږي چې ته دې حالاتو کې دومره بې همته کېږي نه خو څه کله یو شکایت یو شی کوي خو څه کله څوک دا ستا شکایت جدي ونیسي یو تا ته ووایي څه خیر راځه ښه داسې وکړه ته بیا وایي چې نه دومره بې همت هم نه یم ته خپل همت ساتي او دومره ظاهربین هم نه یې چې په ظاهري شیانو باندې ته ښه شی له لاسه ورکړې نو دا ستا ښه صفات ښیي والله تعالی اعلم ستا اراده چې ته غواړې چې دې نه ځان ته د زیورات جوړ کړي نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا سره ښه نیتونه دي د خپل ژوند لپاره نو الله تعالی انشاءالله پوره کوي اسباب یې الله تعالی پوره کوي او د تیاره کول په دې باندې څه تعبیر لري چې مور دې وایي په ده باندې لږ تیاره جوړ کړه په دې الماس تیاره جوړ کړه داسې یو ځای کې ونیسه ستا لاسونو کې یو څادر لاندې سره تیاره پرې جوړ شي او ته بیا لاسونه پرې تاویې دې باندې تیاره جوړ کړي او بیا سختي سره تیاره پرې جوړېږي تا په خوب کې ویلي او هغه سره رڼا کوي شین الماس نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې مور دې تا ته دا ستا ښه خویونه څه ګوري یا ستا دینداري نو هغه فکر کوي چې لږ تکلیف په تا باندې راسي کېدای شي ته لږ بې حوصله شې نو ته همیشه تا ته وایي چې بس ته لږ هغه وکړه یعنې لږ سختي او دا شیان چې په ځان منې نو دغسې څه مشکلات او قصې ته اتم کوي چې دغسې شیان هم شته ګوره په دغه حالتونو کې هم ته باید بیا صبر وکړې چې دومره ښه والی کوي او دومره صبر بیا په دې کې دغسې مشکلات هم راځي هغه مشکلات تا ته ښیي هغه شپې نه توروالي نه مراد تا ته وایي توروالی تیاره پرې وکړه دې نه مراد هم دغه سختیانې دي چې مور دې تا سختیانو ته متوجه کوي دا سختیانې راځي او هغه خبرې اکثر رښتیا کېږي هم داسې بیا هماغه الماس هماغسې رښتیا په تیاره کې سره رڼا کوي په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته بیا په سختیانو کې الله تعالی همدغه سختیانې ستا باندې راولي امتحانا نو په هغه کې هم ته کامیابېږي سور رنګ څه ده دا بیا په جذباتو باندې تعبیر کېږي سور رنګ که ته څه کوم جذبې لرې نو هغه بیا خپل هر حالت مطابق ته خبره کوي هر حالت مطابق ته خپل ژوند عیاروې نو هغه مهارت هم تا کې شته دا ټول ستا هغه صفات ښیي ستا هغه ژوند د ګزاره کېدای شي ډېر سخت ژوند دې وي سرګنۍ کور کې یا خپل کور کې یا نور څه مشکلات دې وي د مریضي زه نه پوهېږم او د لاسونو نه مراد شی ده چې دا دواړو لاسونو کې ته دا پټوې او بیا په سختي سره او بیا ځایږي هم د لاسونو کې دي او تیاره پرې جوړوې او هغه بیا سره رڼا کوي د لاسونو نه مراد هم دا کار ده د کور کار کول زحمت ویستل چې دې سره ستا مشکلات چې تېروې په دغه مشکلاتو کې انشاءالله تا ته عزت ده دا یو ښه تجربه د الماس نه په دې لاس کې د مراد او د لاسونو نه مراد یو ښه تجربه او ښه هغه برداشت نو دغسې خوب دې تعبیر کېږي الله دې وکړي چې د خپل خوب په تعبیر باندې ته پوه شې چې د خوب عمومي تعبیر دا شو که ته مشکلاتو کې ګیرې نو خپل ډېرو هدفونو ته هم رسېدلې تجربه دې ډېره زیات شوې ده الماس نه مراد ښه صفات او د مور هغه دلسوزي ستا باندې ښیي او ستا ښه نیتونه ښیي او ستا صبر او حوصله ښیي ته شکایت مه کوه ته شکایت مه کوه ته بس یو قیمتي صفات لرې قیمتي خویونه لرې ښه تجربه دې الله درته درکړی نو ته شکرګزار اوسه د الله د مایوسي ته لاره مه ورکوه د خپل ژوند په خپل ژوند کې مایوسي ته لاره مه ورکوه او امیدوار اوسېږه الله تعالی انشاءالله ټول هدفونه ستا پوره کوي ټول ارمانونه دې پوره کوي د الله تعالی نه همیشه خیر غواړه او تهجد لمونځ پرېنږدي خلکو سره ښه کول عفو او بخشش دې سره انشاءالله ژوند دې ډېر اسانه کېږي الله تعالی دې زموږ ټول مشکلات حل لري او الله تعالی دې همدغسې هر څوک په مشکلاتو کې د په سختي وکړي نو الله تعالی دې هغه ته ښه تسلي ورکړي د خوب په ذریعه باندې هغه ښه خوب وګوري ښه تعبیر شي هغه ته یو باندې یو ښه اثر وکړي نو دا نو د نن ورځې دغه دویمه ویډیو خوب هلته ده تعبیر یې دلته ده نو هیله کوم که چا هغه نه یي کتلې نو هغه به وګورئ بیا دا واورئ نو آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم کامیاب اوسېږئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته